السلام علیکم. نن یکشنبه د 1400 لمریز کال د لېندۍ د میاشتې 28مه نیټه ده. پام راوړم د دې ساعت مهمو او وروستیو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال سازمانونه له کوم خنډ پرته افغانستان کې فعالیت کولی شي. امیر خان متکي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سره صلیب نړیواله کمیټې له استازو سره د لیدو کتو پر مهال وکړه او ویل طالبانو دغه سازمانونو ته ضمانتونه ورکړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزي هم پرون ویلي چې د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو چارواکي داسې مهال د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو مرسته غواړي چې له افغانستان د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کډوالي ډیره سوې ده. د طالبانو حکومت هیله لري چې د اسلامي هیوادونو له نننۍ غونډې به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د اسلامي هیوادونو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه د سعودي عربستان په نوښت او وړاندیز د اسلام آباد په کوربتوب ترسره کیږي. غونډه کې د افغان پلاوي مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکي کوي. د اسلامي همکاریو په سازمان کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل چې رسنیو ته ویل چې د غونډې پای کې به یوه ګډه اعلامیه خپره شي چې بشري او سیاسي برخې به ولري. په بشري برخه کې به د اسلامي همکاریو سازمان له نړیوالو وغواړي چې افغانستان سره بیړنۍ مرستې وکړي او همدې میاشتې تر پایه به د اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د مرستو وجهي صندوق فعالوي. سعودي عربستان وایي پرون شنبه یې په مرستو بار 2 الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو د راپور سره سم دا څه باندې 65 ټنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لورې افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په 4 الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لیږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونۍ مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټول 109 ټنه مرسته لیږلې ده. او وروستی خبر مو له پاکستانه دی. په دغه هیواد په بندري ښار کراچۍ کې د بدرفت یا چټلو اوبو په سیستم کې د غازو چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 11 تنه یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پولیسو د یوه ویاند سهیل جوخیر په خبره چاودنه داسې مهال سوې چې د یوه محلي بانک د ودانۍ لاندې د چټلو اوبو سیستم کې ډیر غاز جمع سوی و. دغه قوي چاودنې د HBL بانک ودانۍ هم نړولې ده. د کراچۍ په روغتون کې یوه ډاکټر صابر میمون ویلي چې دوی ته 10 وژل سوي او 14 ټپیان وروړل سوي چې د 3 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پولیسو یوه مسؤل بیا ویلي چې 2 تنه ټپیان روغتون کې مړه سوي چې ورسره د وژل سوي شمېر 12 ته رسېدلی دی. د کراچۍ د بدرفت سیستم تر ډیره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ سوی دی. دا وه د دې ساعت لنډ او وروستي خبرونه چې ما بریالي فیضي درته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.